السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ سبق د مفید الطالبین هغه دې د پورې را رسېدلو. من لا يرحم لا يرحم. کوم انسان چې په چا باندې رحم ونه کړي په د باندې به رحم ونه کړي شي. دین ورستو صاحب کتاب لیکلی دی من لا يقنع لا يشبع. کوم انسان چې قناعت ونکړي لم يشبع، دا انسان به هیڅکله موړ نشي. یعنی من لم يقنع، چا چې قناعت ونکړي او میانه روی اختیار نکړه، لم يشبع، دا انسان به موړ نشي. هیڅکله دا انسان موړ نشي کوم انسان کې چې د قناعت دا صفت موجود نه وي. دین ورسو صاحب کتاب لیکلی دی من اکثر الرقاد حرم المراد. چا چې خوب ډیر زیات کړ دی د خپل مقصد د خپل مراد نه بدی محروم فاتح شي. یعنی کوم انسان چې ډیر زیات خوب کوي نو د انسان کې یو قسم سستی راشي او د سستی د وجې نه د انسان خپل مقصد خپل مراد ته نشي رسېدی. نو کوم انسان چې خوب ډیر زیات کړ نو حرم المراد، دی د خپل مراد د خپل مقصد نه بدی محروم پاتې شي. من اکثر الرقاد، رقاد لیکيږي هغه سیسته چې غفرود پروت وي او دا د خوب په معنی کې راځي. نو کوم انسان چې خوب ډیر زیات کړ دی د خپل مقصد نه به محروم پاتې شي. بیا وروسته صاحب کتاب لیکلی دی حب الدنیا رأس كل خطیئه. د دنیا محبت دا د هر یوې ګناه اصل دی او د هر یوې ګناه سر دی. یعنی کله چې د انسان د دنیا سره محبت پیدا شي او قیامت او آخرت د انسان نه هیر شي نو دا انسان خپل مقصد هغه دنیا وګرځي. او چې کله یو انسان خپل مقصد دنیا وګرځي نو د مقصد دی چې په څه طریقه باندې زه د دنیا ځان له ډېره کړم، نو دی بیا نه حلال ګوري نه حرام ګوري او دې سره سره نو ورسره د قیامت غم وي، نو ورسره د آخرت غم وي، نو ورسره قبر غم وي او دې سره سره دا انسان نه حلال ګوري نه حرام ګوري، بس صرف را جمع کوي. او د کم انسان مقصد چې دنیای داغه دا کوشش وي چې زما د نفس ته د سکون او آرام ملو شي، که په حلاله طریقې که په حرام. نو کله چې د انسان د دنیا سره محبت پیدا شو نو هر یو ګناه د دینه جنم کیږي او دینه پیدا کیږي. دا صاحب کتاب لیکلی حب الدنیا، د دنیا محبت رأس كل خطیئه، د هر یو ګناه سر او د هر یو ګناه اصل. او کومه سوچ مو کو کله چې د یو انسان د دنیا سره محبت وي او آخرت داغه نه هیر نو یو خدا چې غدا الله عبادت نه کوي، مونږ په ټیم نه کوي، که شرط کوي اکثر داسې چې هغه منظم نه کوي او ټیم ول نه ورکوي او نورم ډیر زیات ګناونه کوي. د دنیا محبت دا هر یو ګناه اصل او سر. بیا دین ورسو صاحب کتاب لیکلی دی چې طول التجارب زیادة فی العقل. اوږدې تجربې غټې تجربې دا زیاتوالی کوي په عقل کې. نو کله چې د یو انسان تجربه سیوای نو دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې د دې انسان عقل هم سیوای. او تجربه دا چې کله یو انسان بار بار په یو څیز باندې ازمایش کوي نو د دې انسان تجربه سیوا کیږي. او په کم عمره کې چې د کم انسان تجربه سیوای نو دا دو قسم خلق کې دي چې د چا عمر لږ او تجربه دا غزيات او خيار او عقلمند، نو په د باندې دوه قسم حالات راغلي. یو خدا چې دا دیو په کم عمر کې د مشرانو په مجالسو کې ناس دا غینه به خبرې اوریدلې، د تجربو خبرې به دا غینه اوریدلې، نو هغه به یاد کړي د ته پته لګیدي به خيار شوی. او دوی ماغه انسان چې په کم عمره کې په انسان باندې ډیر زیات مصیبتونه او تکلیفونه راشي نو داغه عمر ډیر زیات نه خو تجربه دا وسیواش د مصیبتونو دا ازمایښونو د دې راتلو د وجې او دا برداشت کولو د وجې. نو طول التجارب اوږدې تجربې
زیادة فی العقل دا دلالت کوي په زیات عقل باندې. دین ورسو صاحب کتاب لیکلی دی بالعمل يحصل الثواب لا بالکسل، په عمل سره ثواب او بدله دا حاصلیږي نه کو په سسوالي سره. چې انسان سسوي او کار نه کوي عمل نه کوي نو دته به څه بدله ملو شي؟ هیڅ بدله ته نه ملاويږي، ثواب ورته نه ملاويږي. او کله چې انسان کوشش کوي او عمل کوي نو خامخا ته بدله ملاويږي. لکه مخکې سبق کې مونږ ویلو من جد وجد، چا چې کوشش وکړو نو هغه انسان ته هغه خپل سیز ملو شي د سره پاره چې کوشش کوي. او د سبق کې مخکې مونږ وویل دا مخکې سبق کې تیر شو چې من اکثر الرقاد حرم المراد. کوم انسان چې خوب ډېر زیات کوي په یو ځای باندې کېناست او هغه د سیز لپاره کوشش ونه کړ نو دا انسان به خپل مراد نه به محروم شي، خپل مقصد ته به ونه رسي. نو کله چې انسان خپل مقصد ته رسیدل غواړي نو دا انسان به عمل کوي، چې کله دې عملو کې ته بیا بدله ملاويږي. نو بالعمل يحصل الثواب، په عمل باندې بدله ملاويږي، لا بالکسل، نه چې په سسوال باندې بدله ملاويږي. د نورسو صاحب کتاب ډېر خپل خبر لیکلی دا من حفظ لسانه قلت ندامته. کوم انسان چې د خپل ژبې حفاظت وکړي نو د ندامت د پښیمانتیا دا به کم شي. او کله چې انسان د دې خلینو یو خبر روباسي دلته مخکې ډېر پیری سوچ کول پکار دی چې دا خبره ز کومه دا د خبرې مقشته او کنيشته. او کله چې ماشوم پیدا شي د خبرو د زده کولو پورې زیات نه زیات د 2 کال ولګي د خبرې پوره یادې کی. خو چې کله انسان ته پته لګي چې دا خبره په پلان کې ځای کې کول پکار دی نو د دې په زده کولو باندې پوره عمر ولګي. چې کله یو سړی بډاوالي ته ورسي نو بیا ته پته لګي چې دا خبره په دې ځای کې د کولو ده او دا خبره په دې ځای کې د کولو ده. نو خبره ماشوم په 2 کال کې زده کی، خو دا خبرو د کولو هغه زینه چې عادي شو پلان کې ځای کې خبره کول پکار، دا خبره د پلان کې ځای د پلان کې مجلس دا خبره ده. نو په دې کې بیا انسان عمر تیر شي. نو کله چې انسان د خپل ژبې نه خبر روباسي هغه د پکار دي چې دا خبره کومه دا د دې ځای موافق ده او کنه ده. نو کوم انسان چې د خپل ژبې حفاظت وکړي قلت ندامته د پښیمانتیا هغه به کم شي.